د میدان وردګ ولایت په امني قومندانۍ کې نن د میلاد نبی ورځې د لمانځنې په مناسبت ویناوې وشوې او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند اخلاقو او معجزو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول. امام تا داسې پیغمبر دی چې د پیغمبرانو مشکلات اله العالمین د په شفاعت باندې ختمول. پیغمبر علیه السلام صحابه ټول وخت د الله په دین کې تیرول، یا دعوت یا جهاد یا د الله بندگی. په دغه حالات ټول صحابه سره له پیغمبر علیه السلام په دې حال کې مشغوله وو ټول وخت. پیغمبر علیه السلام 14 کاله په مدینه منوره کې هم جهاد کاوه هم دعوت کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن اخلاق په قرآن کې چې څه ورته راغلي وو په موږ په ځان باندې عملي کړي وو. د قرآن نه یو وخت مخالف نه وو. په بل ځای کې بیا وایي کانت القرآن جبیلة له، قرآن د طبیعت او جبیله وه. څه رقم د لمانځه وخت به راغلو لمانځه زور نه ورته غوښتو، که به د جهاد وخت راغلو جهاد زور نه ورته راغوښتو. الله تعالی ورته وایي واستقیم کما امرت، داسې مستقیم واوسه لکه څنګه چې امر درته شوی. جهاد ته به چې تلو هېڅ زور نه غوښتو. د میلاد نبی ورځې نمانځنه هر کال د هیواد په کچه په ځانګړو مراسمو سره ترسره کیږي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره